لربرو افغانانو پښتنو خویندو ورونو زه به در سره د پټرول یا د ډیزل ریټ چې کوم په اروپا کې د هغې په باره کې هم خبرې کوم او د پاکستان د دهشتګر جرنیلانو قاتلانو په باره کې هم در سره خبرې کوم. دا وخت زه په انګلینډ کې ولاړ یم. دلته داسې د ډیزل ریټ چې دی 1 پونډ او 83 پنسه دی او د پټرول چې دی 1 پونډ او 4 پنسه دی. نو مقصد مې د دې دغه نه دا د پټرول سټیشن دی داسې وګورئ لندن یا په انګلینډ کې د پټرول ریټ چې دی په هر ځای کې کمیږي او زیاتیږي. پروس کال نه بل کال چې دلته کله کرونا راغله نو د 1 لیټر قیمت چې و هغه تقریبا 1 پونډ او 30 پنسه و، خو بیا چې کرونا راغله نو هغه 1 پونډ شو 1 پونډ. نو اوس چې موجوده کوم قیمتي دلته په اروپا کې راغلی د خلک وایي وروس غرق شو د یوکرین جنګ سره. وروس نه دی غرق افغانانو پښتنونو دا ټوله اروپا یې غرقه کړه. یقین وکړه چې د اروپا 100 کالو دپاره امریکې نور هم غلامه کړه. د اروپا کوم ملکونه چې دي نو خبر دلته دا ده چې اوس هلته چې شی پټرول یا ډیزل قیمته کېږي د ورکر یا د مزدور مزدوري ورسره نه اضافه کېږي. د مزدور مزدوري همغه وي مګر هم شی نه قیمته کېږي. دلته چې حکومت ډېره غټه کومک کوي. زه درته وایم چې زه یو عادي سړی یم داسې نور په لاکه او په میلیونونو خلک دلته اوسېږي. زما د ماشومانو د مکتب مصرف چې دی هغه که زه تاته یم 5-6 زره ډالر دی د میاشتې هغه حکومت ورکوي. زه یې نشم ورکولی ځکه دا وضع نه لرم مګر دا حکومت ورکوي. دا هر چاته دا دی یوازې خبره ته نه کومه. نو خبره دلته دا ده چې د هغې دی او د دې فرق دا دی چې په امریکا کې چې دی 15 ډالره په 1 ساعت باندې کار مزدور نه پیدا کېږي. یعنې 15 ډالره په 1 ساعت باندې دي. په افغانستان کې 200 افغانۍ باندې د ورځې وروره کار چاته نه پیدا کېږي. 10 ساعته کار خلک په 200 افغانۍ کې هم چاته کار نه پیدا کېږي. نو دا فرق دی د هغې دی او د دې دی چې دا خلک وایي چې یاره په ټوله دنیا کې قیمته شوې ده. ټوله دنیا موږ پوهېږو چې په اروپا کې هم قیمته شوې ده مګر دلته چې دی حکومتونه د ولس سره خلکو سره ډېر دا کوي چې څنګه چې د قیمتي کېږي هغومره د مزدور تنخوا هم زیاتوي. بل موږ ته خلک وایي چې یاره بعضې ملګري وایي چې یاره تاسې د عمران خان سپورټ مه کوئ او تاسې ولې د عمران خان سپورټ کوئ. وروره مغزم خلاص کوي. زه درته زه دا وایم چې د پاکستان دهشتګر کرنیلانو جرنیلانو په خلاف څوک وي زه هغه سره بالکل ودرېږم. عمران خان چې کومې خبرې کوي دا 8 کاله مخکې دا خبرې موږ کولې. پی ټي آی والا ورونو دا ټول د دې خبرو ګواه دي. دا موږ چې څه ویلې 8 کاله هغه خبرې دي کوي. نو د پنجاب په مقابل کې د شهباز شریف په مقابل کې د نواز شریف په مقابل کې په خدای کې نو کا چې هر څوک ودرېږي او د دې جنرالانو کرنیلانو په مقابل کې موږ هغه دوست او موږ هغه سره ودرېږو. دا زه دا چلنج خلکو ته ورکوم چلنج ورکوم چې د امریکې نه د وروس نه زیات ځله موږ سره د پاکستان جرنیلانو کرنیلانو کړی دی. زه دا چلنج خلکو ته ورکوم چې د وروس نه د امریکې نه دومره ظلم نه دی کړی دا څومره ظلم چې مسلمانانو سره د جرنیلانو کرنیلانو د پاکستان د فوجیانو کړی دی. 10 لکه خو بنګالیان شهیدان کړي. 10 لکه بنګالیانو ښځو سره دغه کړی دی جنسي تیری کړی دی. دا په ریکارډ باندې پرتې دي. ما 40 لکه افغانان یې لر او بر تباه کړي او برباد کړي دي. زما حکومتونه یې ختم کړي دي. زما ملای وجلې زما سیاستمدار یې وجلې زما قاري وجلې زما مکتب ته بم ایښی زما شفاخانې ته بم ایښی زما وطن یې تباه او برباد کړی دی. افغانستان یې تباه او برباد کړی. لر او بر افغانان پښتانه تباه او برباد کړي دي. زما داسې چې یو طرف ته روسیې او امریکانې ولاړي په خدای کې نو که زه به دا د پاکستان جرنیلان کرنیلان نه ایساروم ځکه د دې د لاسه زموږ تباهي او برباده شوې ده. د پښتنو په وینو باندې دې ډالر او محلونه په اسټرالیا او په لندن او په امریکا کې اخیستي دي. دا خبره موږ ته خلک کوي چې یاره تاسې د پاکستان د پوج څوک چې د هغې سره څوک چې د هغې دوست هغه زموږ دښمن دی. څوک چې د پاکستان د جرنیلانو کرنیلانو دښمن هغه زموږ دوست دی. ښه په ښکاره باندې دا خبره کوو. موږ د پی ټي آی سره ودرېږو او که د پی ټي ایم سره ودرېږو که د عمران خان سره ودرېږو بالکل موږ ورسره صحیح ولاړ یو. په دې موقع کې پخوانۍ خبرو پسې نه ګرځو ځکه اوس چې دا دې کوم کار کوي دا د ازادۍ جنګ دی. او زه یو خبره کوم چې زه د پنجابي غلامي کوم. زه غلامي کوم ولې ډایرکټ د امریکې د برطانیې نه کومه. کم از کم ډالر خو به راته راکوي چې د دې پنجابي د 3 کاله دلته په پاکستان کې غلامي وکړه. د دې نه ډایرکټ د امریکې او د برطانیې غلامي ښه ده. کم از کم بچیان خو به ایجوکیشن وکړي تعلیم خو به وکړي په ګېډه باندې خو به ماړه شي. د دې د پاپړ او د خسا دال نه به د څه شي زده کړمه. نو خبره دا ده چې موږ ته څوک دا نه وایي چې یاره تاسې د عمران خان سپورټ کوئ. د عمران خان سپورټ موږ ځکه کوو چې هغه په دې وخت کې په حقه دی او د دې دهشتګرو د دې ترورستانو جرنیلانو کرنیلانو د زموږ د هېواد دښمنانو د اسلام د دښمنانو په ضد ولاړ یو. موږ د دې په خوا کې ولاړو. زنده‌باد لر او بر یو افغان یو پښتون جوړیږي به انشاءالله لوی افغانستان یا ځان ته پښتونستان او دا بیرغ به انشاءالله په اټک باندې زر لګیږي.